السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. زه محمد ذکي حکیمي د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا د یو نوې خپرونې سره ستاسو په حضور کې یم. دوستانو لوی اختر مو مبارک شه. پر دې بنا باندې زه نن راغلی یم د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د سراج العمارت بڼ ته. نو دلته راغلی یم چې د خپلو هېوادوالو څخه لیدنه وکړم او دغه تصویرونه له تاسو سره شریک کړم. تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ. قدرمنو دوستانو، ما د خپرونې په پیل کې وویل چې موږ راغلي یو سراج العمارت بڼ ته. نو دلته چې هېوادوال باغ ته دننه کېږي بڼ ته، نو لومړی ټکټ اخلي. نو تاسو ګورئ چې ماشاءالله بیروبار ډېر زیات دی. نو موږ او تاسې هم دننه ځو له دې ځای څخه. قدرمنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. دلته چې موږ او تاسو بڼ ته درنه کېږو، نو دلته چې په سر کې ټکټ اخلي. نو د دغه ځای یو تن مسؤل سره خبرې کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. قاري صاحب څنګه یې؟ صحت ښه دی؟ الحمدلله. ته ښه یې؟ ملګري ښه دي؟ وخت دې ښه ده؟ مننه قاري صاحب. قاري صاحب اختر دې مبارک شه. روژې منځونه طاعت عبادات دې قبول شه. مننه. ژوندی اوسه. الله تعالی دې ټول عبادات او روژې نفلونه ټول د الله تعالی دې نه قبول کړي. کو رمضان قاري صاحب په لنډو الفاظو کې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. زه سید رحمان د خوست ولایت اوسېدونکی یم. ډېر ښه. قاري صاحب دغې مطلب څه شی دی چې تاسو په سر کې لومړی ټکټ اخلئ؟ دې هدف څه شی دی؟ دغه هدف دغه دی چې د دولت د پوره عواید جمع شي. دې په خاطر منځ کې رقم شیونه پکې شته، لکه ډان پارکونه د دې تفریحي پارک لري. دغه د پوره بس دا ټکټ لګول شوی دی. ډېر ښه دی قاري صاحب. خوشحاله اوسئ. مننه. ژوندی اوسئ. کامیاب شئ. د سراج العمارت بڼ ته داخل شو، نو د دې ځای څخه لیدل کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه وروره؟ صحت ښه دی؟ الحمدلله خیر دی. ته ښه یې؟ اختر دې مبارک شه. روژې منځونه او طاعت عبادات دې قبول شه. خیر اوسې. مننه. ژوندی اوسې. ستا دې هم مبارک وي. کو رمضان. محترم وروره په لنډو الفاظو کې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. زه نظیر الله د کونړ ولایت د مراورې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. همدلته کار کوم. دغه چشمې دي، دغه غریبي کوي. شکر دی. ښه خوشحاله یو، ښه برابر یو، پوه شې. او څه چې نصیب الله یې راکوي او بس شکر دی. کاروبار دې څنګه دی په دغه اختر شپو ورځو کې؟ شکر دی. ښه دی. بس ګزاره کوي. دا چې مقصد ښه اوسئ. قیمتي عینک به در سره کوم یو وي؟ شته. قیمتي هم شته، کمزوري هم شته. قدرمن لیدونکو، تاسو ګورئ ما سره ځوانان ولاړ دي. نو د دوی سره به خبرې کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره څنګه یې؟ صحت دې ښه دی؟ شکر دی. اختر دې مبارک شه. روژې منځونه او عبادتونه دې قبول شه. ستا دې مبارک شي. مننه. زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. نوم مې محمد نبي ده، د خوږیاڼو یم. ډېر ښه. د خوږیاڼو ولسوالۍ کوم کلی؟ کوز بهار. کوز بهار. ډېر ښه. دغه ځوانان هم موږ ته معرفي کړه. دا دوستان چې تا سره راغلي دي؟ دا مې ملګري دي. یو سید عمرجان نومېږي، بل حضرت جان او بل نوررحمان. نوررحمان. وروره ته ښه یې؟ جوړ یې. صحت دې ښه دی؟ اختر دې څنګه پیل کړی؟ پیل کړی دی. وروره تاسو خاص دی؟ خیر خیرات ته شکر دی. صحت دې ښه دی انشاءالله؟ شکر دی الحمدلله. خپل حال وروره تاسو خاص دی؟ د الله فضل خپله ښې. مننه. خوږیاڼو نه دې موږ ته څه شی راوړي دي؟ بس چکر. چکر دې راوړی؟ چکر د خو ته راغلی، نو چکر خو به دې نه یې راوړی که نه؟ زه له خپله د سخرود ولسوالۍ نه راغلی. ته سخرود نه راغلی؟ هر سیمې نه راغلی یم. ډېر ښه. وروره یو شعر، ټپه، غزل
ترانه څه شي در سره خلک ته ریشخندي وایم که خلک وخاندوم کنه چې عادي نه داسې عادي ووایه چې داسې معنان هم ډکوي او دوستان هم خوښې وړ وګرځي ښه د دوستانو وایي دا شوکي چاته لنډه بلا وخته او چاته د زړه په کور کې غټه کلا وخته یار مې چې له څنګه پورته شو زما ورپسې سا وخته افغانستان کې چا لالونه چا پیسې واخیستې زما د افغانانو پکې جنازه وخته ای حد دی ډېر اعلی عاشق خو نه ورنه وانه کړې دا شوکي نه عاشقي دې کړې ده او نه بیا اوس رسېدلی یې پکې یا نه ناکام شوم ناکام شي او دا ولې والله قسمت نه و قسمت نه بس راتلونکي ته داسې پلان دی والا راتلونکي ته دغه پلان دی چې نور به ترې تېر شو ځان او لیدونکو ته څه پیغام لرئ لیدونکو ته دغه پیغام دی چې چیز ترې نه جوړېږي شوکی نه او چټي بې فضوله انسان پسې زړه خوري او شوکي هغه ده چې مور او پلار خوشحاله وساتي مور او پلار نه غټه شوکي نه وي کوره بالکل همداسې خیر اوسې وروره کور دې ودان جنتي شي لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ موږ فلحال هم په سراج المعارض بڼ کې یو نو دلته را سره دوه قدرمن ځوانان ولاړ دي نو د دوی سره به د زړه خواله وکړو سلام علیکم وعلیکم السلام روزجان اختر مبارک شه مونځ روزې عبادتونه قربانیان دې قبول شه مننه وروره ستاسو د هم مبارک څنګه وروره صحت دې ښه دی ولا شکر د الحمدلله الله ناراضي د سات خو خپل خیر خیرت د اختر ورځ په خیر تیر شوی مننه وروره کور دې وانه اختر دې څنګه پیل کړی ولا الحمدلله بس اختر بیخي خوندور اختر هم پیل کړی ده نن د اختر دویمه ورځ ده په خیر راووتو چکر ته لږ ځله بس ملګری هم را سره ده ملګری هم ده او د ماما زوی هم ده ډېر ښه او بس دغلته راغلو لږ ذره عکسونه مو باسل او خو انجوی هم وکړو واقعیت خبرې خو خوند یې وکړه زه چې مقصد سات دې تېر شوی او د اختر خوندوروالی خو په دې به وي چې د قربانۍ اختر دی واقعیت د بس اوله ورځ خو مکمله قربانیانو او کړایانو کې بند وو نن مورته ځان فارغه که بس سبا به انشاءالله تعالی بیا ورسره ګورو مقصد لږ گزاره کوه گزاره خو کوو انشاءالله میدم جوړه ده زه مقصد چې جوړي سلام علیکم وعلیکم السلام اختر مبارک شه منځونه روزې اطاعت عبادت مقبول شه مننه وروره ستاسو د مبارک څنګه وروره صحت دې ښه دی شکر الحمدلله ښه مته ښې صحتونه ښه دي مننه اول پوښتنه به دا وکړم چې اختری دې ورکړی اختری دې اخیستی دی ولا اختری مې ورکړی هم د اختری مې اخیستی هم ده چاته دې اختری ورکړی او د چا نه دې اخیستی دی اختری مې وړوکي غرور او وړوکي خور ته ورکړی او کاکاګانو نه مې اخیستی څو افغانۍ به دې راغونډې کړي 100 500 زر 2000 چې نیمایي کړو ولا دا وروره وویل چې دروغ ونه ما ته معلومې ما ته معلومات شته د دروغ منه اوس به حقیقت وایي چې نیمې کو بیا سره مشکل نشته تا چې څونه پکاري تا ته به پیدا شي نور نیمې او هغه څه کې هغه خو اختری دی که نه چې هغه باید ما ته نیم کو یو 3-4 زره روپۍ خو به یې که ډېرې نه وي 3-4 خو 1000 شو وروره یا به 3 زره یا 4 زره دغسې خوشحاله اوسې وروره کور ودان خیر اوسې مننه ښه اختر ولرئ قدرمن لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ ما سره زما تر څنګ ځوانان ناست دي نو دوی څه شعر
څه پیغام تاسو ته لري او تاسو ته به در وړاندې کړي. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب ښې صحت دې ښه دی؟ الحمدلله خیر اوسې. اختر دې مبارک شه، روژې منځونه اطاعت عبادات دې قبول شه. ستا دې مبارک شه، خیر اوسې. مننه. په لنډو الفاظو کې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. زه د ننګرهار ولایت د هوګیاړو ولسوالۍ د کوز بهار اوسېدونکی یم. او نوم مبارک دی؟ نوم مې شاعر عبدالبصیر همت دی. بیا وایه وروره. مننه. نوم مې عبدالبصیر همت. عبدالبصیر همت. عبدالبصیر همت وروره، څه دې موږ ته راوړي دي نن؟ څه به څه بیتونه ووایم. بس موږ به درته غوږ کېږدو. نو مننه. وایي د زړه سلطان باندې د هیڅ ونه شي، د زړه سلطان باندې د هیڅ ونه شي، په یو انسان باندې د هیڅ ونه شي. او د خدای په در کې مې یو سوال قبول کا، د خدای په در کې مې یو سوال قبول کا، زما جانان باندې د هیڅ ونه شي. حد دی وروره. یو پوښتنه به وکړم، مین خو نه نه شعر نه دی معلومیږي څه ناڅه تاثیرات به یي؟ نه مې نه یم. نور کوم بل بیت شعر که نورم لرې نورم بس ووایه موږ به درته غوږ کېږدو. وایي مین زړګی مې غواړي بیا کاته د یو چا، مین زړګی مې غواړي بیا کاته د یو چا، سم لیوانی کړم بلتانه د یو چا. او ورپسې مات شو بې حسابه زړونه، پرون مې وکړه جنازه د یو چا. او د خپل مین زړګي سکون پې کوم، قدم خاورې کړم رانجه د یو چا. حد ډېر ښکلی دی. دا شعرونه ته خپله لیکې؟ او خپل لیکم. ډېر ښه. کتاب دې چاپ شوی دی د شعرونو؟ کتاب چاپ شوی نه دی. تر اوسه پورې د څومره شعرونه لیکلي؟ دا شعرونه مې ډېر لیکلي دي. څنګه یې؟ شکر الحمدلله ښه یم. صحت دې ښه دی؟ الحمدلله. د اختر مبارکي پیغام زموږ هېوادوالو ته وړاندې کړه. ما د خوا نه د ټولو هېوادوالو ته د لوی اختر په رارسېدو سره ټولو ته د اختر لوی مبارکي وایم او اختر مو مبارک شه. خوشحاله اوسئ وروره. مننه. خیر. قاري صاحب په آخر کې څه پیغام لري زموږ هېوادوالو ته؟ باید موږ ټول مسلمانان ډېر ښه ژوند تېر کړو. بلکل چې باید ښه ژوند وکړو. خوشحاله اوسئ وروره. کور رمضان. قدرمن لیدونکو بیا هم ستړي مشئ، ما سره تر څنګ ولاړ ساجد خان ورور دی چې دلته په دې باغ کې زموږ هېوادوالو ته عکسونه اخلي. د دوی سره به خبرې وکړو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور اختر دې مبارک شه، روژې منځونه او اطاعت عبادات دې قبول شه. ستاسو مبارک شه د ټولو هېوادوالو. څنګه ورور مې ښه ته؟ مننه. وروره اول پوښتنه به دا وکړم چې یو قطعه عکس څو افغانۍ اخلي؟ یو قطعه عکس 10 افغانۍ ورور مې. او که داسې بعضې خلک چې جنجال وکړي چې تخفیف وکوله موږ ډېر اخلو، موږ ته تخفیف وکړه. چې ډېر دغه شي نو ډېر نه 15 په دغه ګرمۍ کې نو دې نه خو بیا کم څوک نه اخلي ورور مې. او کوم جالبه خاطره ټوکه شعر چې ولرې ځکه چې دغه برخه د جالبو خاطرو څخه ډکه ده. الله شعر خو نه لرو ورور مې، خو جالبه خاطره به چې شي هېڅ شی هم نشته. هېڅ شی هم نه. دا ولې تش راغلی نو نن؟ ولا ګرمي ده او بس ټول هېر شوي موږ نه ورور مې. اختر د څنګه پیل کړی دی؟ دا خو دغه دویمه ورځ ده د اختر. شکر د ورور مې بس ګرمي ده نو څه وکړو. ګرمي ډېر په عذاب کړی ځکه ما وه. خوشحاله اوسئ وروره. مننه. ما سره نور ځوانان هم ولاړ دي. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورور څنګه ښه؟ ښې صحت دې ښه دی؟ شکر یو اختر مبارکي زموږ هېوادوالو ته ووایه. ما د خوا نه د اختر د ټول افغانستان ته د مسافرو ورونو ته ټولو ته د اختر مبارک. څنګه باغ ته راغلی؟ ولا چکر ته ورور راغلی. چکر ته راغلی. د څه دې وخوړل، څه دې وڅکل، څه دې وکول؟ ولا لاړو اخوا ته باغ ته لاړو، کښتۍ کې مې چکر یو پاس دغه ته لاړو، دې خوا باغ ته اوس راووتو منظرې ته راووتو. ګرمي خو به ډېر په عذاب کړی نه؟ نه ښه ده ګزاره کوي اوس. کوم شعر، ټوکه، ترانه، ټپه چې لرې یا نه لرې؟ نه ولا هېڅ چم ورور نه دې راوړي. ګرمي ده ګرمي یاد هر څه ایستي. نو چې ګرمي نو هر څه به دې یاده دی وځي. خوشحاله اوسئ وروره. مننه. خور د ودان. قدرمن لیدونکو زموږ د خپرونې آخرین شیبې دغه یو لنډ شانته خپرونه وه د سراج العمارت بڼ څخه د اختر په مناسبت باندې.
تر بلې خپرونې پورې چې زه محمد ذکي حکیمي د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه ستاسو حضور ته راځم. تاسو په لوی رب سپارم. الله مو مل شه. قدرمنو لیدونکو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. والسلام. یو ښه او خوشحاله اختر ولرئ.